ذبیح الله مجاهد عبدالحمید خراساني د دیو غړی نه دی او هیڅ دنده نه لري. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د ایران په اړه د پکتیا د احمد آباد ولسوالۍ پخوانی ولسوال عبدالحمید خراساني د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ایران تسنیم خبري اژانس ته ویلي چې نوموړی هیڅ مقام او موقف نه لري. ښاغلي مجاهد د خراساني وروستۍ څرګندونې شخصي بللي او د دوی حکومت استازیتوب نه کوي. د طالبانو دغه تاجک قومندان په دې وروستیو کې په ایران کې د کډوالو ضد څرګندونې کړې وې او د خامنه‌ای رژیم یې ظالم او جنایتکار بللی و. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې جاري، ښه وخت.